د شریعت غږ راډیو درنو قدرمنو او زړه ته راتېر اورېدونکو سلامونه، نیکې هیلې، پیرزوینې مې ومنئ. په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ اوسئ، د صحت جامې به مو برتن وي او د الله جل جلاله په درکړو نعمتونو به شکرګزاره یاستئ. په همدې هیله همدا شیبه ستاسې د خپلې خوښې ستورو مزل خپرونه پیل شوه. د نن خپرونې کوربه مو بیا هم د تل په څیر زه عمران الدین نیکمل یم. درنو او قدرمنو اورېدونکو، نن درته د ستور مزل په خپرونه کې د سلطان نور الدین محمود زنګي د داستان یا ناول 20مه برخه دراوروم. خو وړاندې له دې چې د 20مې برخې د نشر ورپرانیزم، لومړی ورځمه د تېرې برخې وروستۍ جملې دراوروم چې تېره 14مه برخه په کومو جملو او کومو کلماتو پای ته رسېدلې وه. خو درنو او قدرمنو اورېدونکو، یوه هیله له تاسې هم لرم چې دا خپرونه را سره هم د نور خپرونو په څیر تر پایه پورې واورئ او ما یوازې پرې نږدئ. تاسې د سلطان نور الدین محمود زنګي د داستان یا ناول په تېره شکنډلې لکه د پخوا په څیر هماغسې ورانې ویجاړې پرتې وي، بلکې لږ څه نور هم پکې زیادښت شوي وو. په مخکې ورځ چې هغه راغلی و، نو د کړکیو درشیان په خاورو کې ډوب وو، خو نن هغه هم په خپل ځای نه وو. خلکو ترې خاورې پورته کړې وي او هغه چوکاټونه یې هم ویستلي وو او له ځانه سره یې وړي وو. عامر د خلکو په دې لالچ او بې وفایي ژور غم څرګند کړ. هغه فکر وکړ چې په دې محلې کې به ډېر داسې خلک وي چې ملک شادر به ورسره احسان کړی هم وي. داسې خلک به هم وي چې د ملک شادر تر مخه لاس و پښې تړلې ولاړ وي، خو اوس هغوی د ملک شادر د کفن په ویستلو هم صرفه نه کوي. شادر خو ډېر ښه کار کړی چې بلې کومې لورې ته وتلی دی، او که نه تر اوسه به دې محلې خلکو په تیږو ویشتلو وژلی و. د سپوږمۍ په 3مه یا 4مه شپه، ځکه چې د ځان د ښوولو سره سم د ځان د غایبېدو په لور تګ کاوه او هرې لورې ته تیاره راخپرېده. عامر په دغه تیاره کې خپې ترپولې او د هغې دروازې په لټه کې و چې د هغې شاته د هغه سیوری پټ شوی و. عامر یې کتلي و چې د هغه په کتلو دغه سیوری دغه ځای کې غایب شوی و. هغه هڅه کوله چې تر څو هغه ځای پورې ځان ورسوي. اخر د ستړیا له لاسه د یوه دیوال تر څنګ ودرېد او خپلې سترګې همغې لورې ته متوجه کړې. اوس نو عامر خوب او ویره د خپل ذهن څخه ویستلی و او د 13مه برخه په کومو جملو او کومو کلماتو پای ته رسېدلې وه. 20مې برخې ته له دې جملې څخه دوام ورکوو: سیوری هره شیبه د هغه خوا ته رانږدې کېده. که عامر یو قدم مخته ورغښتی و، نو هغه یې نیولی شو، خو عامر خپل زړه کنټرول کې ساته. سیوری اوس بالکل د هغه مخې ته ولاړ و. یو لړزېدونکی لاس د عامر لورې ته راوغځېد، داسې معلومېده لکه د عامر د نیولو هڅه چې کوي. عامر په همدې وخت کې ټوپ وواهه او شاته شو. عامر چې څنګه د خپله ځایه حرکت وکړ، نو په همدې وخت کې یو سپک شانتي شی راپورته شو او بیا هرې لورې ته چوپتیا خپره شوه. څوک یې؟ سیوري کوم ځواب رانه کړ. عامر بیا زړه وکړ. ته هرومرو کومه ښځه یې؟ له ما نه مه ویرېږه، ووایه زه ستا سره څه مرسته کولی شم؟ سیوري هم حرکت وکړ او په یوه لړزېدلي اواز سره یې وویل: آیا ته عامر نه یې؟ په ځواب یې د عامر ژبه په خپله چالانه شوه. هو زه عامر یم، زرتاج. عامر او زرتاج دواړو یو بل سره وپېژندل. زرتاج ورڅخه وپوښتل: ته تر دې ځایه څه ډول را رسېدلی؟ عامر ځواب ورکړ او ورته یې ویل: دلته په ولاړه خبرې کول د خطر نه خالي نه دي. تاسو چیرې اوسېږئ؟ آیا زه له تاسو سره تللی شم؟ نه عامره، ته له ما سره نشي تللی. کوم ځای چې موږ اوسېږو هغه ځای ډېر خطرناکه دی. هلته دورغام جاسوسان هر وخت ګرځي را ګرځي. دلته څوک نه راځي. 4 ورځې مخته زه دلته راغلی وم او یو سوری مې کتلی و.
زرتاجي خبره پرې کړه. هغه سیوری نه و بلکې د مامو جان ګاډیبانو د هغه په کور کې موږ پټ شوي وو. هغه نیکزړي سید الساده موږ د کوم چا کور ته لېږلو، خو موږ لا په لاره کې وو چې دورغام خلکو په دارالوزارت باندې ولکه وکړه او ټول سرحدونه یې بند کړل. موږ په ډېره ستونزمنه توګه خپل ځانونه دې خوا راویستل. موږ د بل کوم ځای په لور د تللو په ځای بیرته سعید ته راستانه شو. دلته را څرګنده شوه چې زموږ حویلۍ لوټل شوې او سوځول شوې هم ده. بیا موږ د ماما جان د ګاډیبان کور ته ولاړو. هغه موږ ډېر آرام ساتلی یو. هغه او کورنۍ په یوه ډېره ستر ځای کې ژوند کوي. 2 ځلې مو خبرې وشوه چې د مالک شادر خپلوان دلته چیرې اوسېږي، خو د هر ځل دغه ګاډیبان موږ خوندي کړي یو. اوس موږ ته هیڅ ډول ګواښ نشته. اوس ته ووایه عامره، آیا د ماما جان په اړه کوم معلومات لري او که نه؟ هو بلې درنو اورېدونکو، عامر ورته په ډېر افسوس سره وویل، نه زرتاجي، تر اوسه پورې هیڅ داسې معلومات نه دي ترلاسه شوي. خیال دا دی چې هغه د مصر څخه وتلی دی. بیا یې فکر وکړ او ویې ویل، الله دې وکړي چې همداسې وي. زه هغه کوچوان هره ورځ حویلۍ ته رالیږم، ځکه زما په زړه کې ګرځېدل چې ته به زموږ په لټون پسې دلته حویلۍ ته هرومرو راځې. 4 ورځې مخته کله چې کوچوان د حویلۍ کنډرې ته راننوتی و، نو په هغه ورځ هغه د 2 کسانو خبرې اورېدلې وي. هغه د ویرې نه بیرته راستون شوی و. کله چې هغه ماته دا خبره وکړه نو زما زړه سمدلاسه وویل چې حویلۍ ته به هم ته راغلی. بس د هماغې ورځې وروسته زه د دې حویلۍ شاوخوا ګرځم راګرځم او نن مې دا دی له تا سره وکتل. عامر ورڅخه وپوښتل، اوس د اراده څه ده؟ ته څه شي اراده؟ د څه په اړه؟ عامر ورته په غمژنه توګه ځواب ورکړ، دا چې ته به چیرې اوسېږي، همدلته به پاتې کېږي، او که زه دې بلې لوري ته د بوتللو کوښښ وکړم. زرتاج ورته وویل، زه ستا د تللو لپاره هر وخت تیاره یم، خو په دې حالاتو کې، په داسې حال کې چې د ماما جان درک هم نه دی معلوم، ته به ما چیرې له ځانه سره بوځې؟ آیا کوم ځای دې پیدا کړی دی؟ زه خو تر اوسه پورې در په در یم زرتاجي. زرتاجي ورته د هغه د پوهېدو په خاطر وویل، الله تعالی ته لاس په دعا یم چې حالات ژر تر ژره صحیح لوري ته ولاړ شي. زموږ لاړخه بالکل اندېښنه مه کوه عامر جانه. اوس ما ته اجازه راکړه، ټول خلک به اوس هم زما په اړه اندېښمن شوي وي. عامر ورته په ژړغوني اواز سره وویل، ډېر ښه، بیا به څه وخت لیدنه کېږي؟ زرتاج ترې وپوښتل، ته دلته تر څه وخته پورې پاتې کېږي؟ ستاسو د خیرات د معلومولو پسې راغلی وم، هغه مقصد مې پوره شو، شاید چې سبا له دې ځایه ولاړ شم. هو بلې درنو اورېدونکو، د زرتاج په اواز کې هم ژړا ورګډه شوه او ویې ویل، زه تا نه تم کوم، د ماما جان ځایګی معلوم کړه، تر هغې چې د هغه په باره کې معلومات ترلاسه شوي نه وي، نو موږ به هماغه ځای کې اوسو چې نوم یې فاطمې احاطه ده. زرتاج یې تندکونه خوړل او په ژړغوني اواز له هغه ځایه ووتله. عامر ته ډېره پورې هلته ناست او په خپلو فکرونو کې ډوب و
هغه په دې باندې ډیر حیران و. رښتیا ده چې الله تعالی ډیر کار جوړونکی دی. هر کار چې جوړوي نو د هغه لپاره اسباب او وسایل هم را پیدا کوي. عامر چې کله کور ته ورسید نو میزبان یې ډیر ناقراره ومونده. خو کله چې ورته عامر د نننۍ ورځې کیسه وکړه نو هغه آرام شو. ما یوه خبره له تا نه پټه کړې وه، اوس مې زړه غواړي هغه درته ووایم. حال دا چې زه پوهیږم چې زما په دې خبره به ستا په وړاندې زما په عزت کې کمښت راشي. عامر ورته په عاجزۍ سره وویل زه ستا احسانمند یم دوسته. زه فکر کوم چې که ته په لاس نه وې راغلی نو زه به دلته څنګه پاتې شوی وم او څنګه به مې خپل دوستان کتلی و. میزبان دوست ورته وویل خیر عامره، دا خبره اوس پرېږده. زه به تا ته په دې خبره کولو خجالت احساس کړم چې درته ووایم ستا حویلۍ مې کنډو کپرو لیدلې ده او هلته چوپ ودرېدم. په هر صورت ما خو له تا سره او یا د صدراعظم مالک شادر سره نیغ په نیغه کوم اړیکه نه درلوده، خو بیا هم کله چې مې هغه حویلۍ داسې برباده وکتله نو د زړه نه مې وینې روانې شوې. خو ما هغه خلک هم کتلی دي چې د ملک شادر د واکمنۍ په وختونو کې د هغه خاص دوستانو، او کله چې هغه قاهرې ته د تللو اراده وکړه نو هغو خلکو هغه داسې رخصت کړ لکه څوک چې خپل کوم خاص دوست رخصتوي. خو کله چې د صدراعظم حالات په قاهره کې خراب شول او د دې حالاتو خبر دلته سعید ته راورسید نو دې خلکو په هماغه وخت کې په حویلۍ حمله وکړه او هر څه چې د چا لاس ته ورغلل هغه یې له ځانه سره یوړل. په هغه وخت کې د محلي شریفو خلکو هغوی منع کړل، خو بله ورځ یې قاهرې ته ځواب ولېږه او د هغه ځای فرمان راوست تر څو د والي کور لوټ کړي. په دې خبرو سره یې ملګري میزبان دوست سا واخیسته او بیا یې ویل د قاهرې دارالخلافي د حویلۍ د لوټولو ترڅنګ یوه ډله پوځ هم راولېږه تر څو خان کوونکو ته هملته سخته سزا ورکړي. زما مقصد دا ده چې دا حویلۍ د حکومت عسکرو لږه او د محلي خلکو ډیره لوټ او تالا کړې ده. تر 3 ورځو پورې د دې حویلۍ لوټول روان وو، ان تر دې چې د لرګي دروازې او کړکۍ هم راوویستلې. ستا چې هر چاته زړه وي پرې لعنت او ملامت ویلی شي، خو خلک دومره شړېدلي وو چې موږ خلکو همت نشو کولی چې زموږ تر مخه دی یو ډک پک کور دغسې چور او چپاول شي. عامر ورته په صاف زړه سره وویل زه له تا هېڅ شکایت نه کوم دوسته، هر څه چې کیدونکي وو هغه وشول. زه ستا ډېر ممنون یم چې ستا په واسطه زه نن وتوانېدم د خپلو دوستانو سره ووینم. دوست ورته وړاندیز وکړ عامره اوس په دې اړه زه له تا غواړم چې خپل عزیزان دې هلته زما ځای ته راوله، زه به هغوی دلته په یوه خوندي ځای کې وساتم. عامر نه غوښتل هغه ته د دې نه زیاته خبره وکړي. ورته ویل په اوسني حال کې دا مسئله په خپل ځای پرېږده. اوس زما د هغو خلکو سره لیدل شوني نه دي. زه به د خپل ورورجان په لټون پسې وځم، که قسمت و نو بیا به مو لیدنه وشي. دوست ورڅخه وپوښتل اوس چیرې تلل غواړې؟ عامر فکر وکړ او ورته ویل د هغوی له اړخه زه ډاډمن شوی یم. اوس به زه قاهرې ته ځم، که چیرې هلته مې کوم درک پیدا نه کړ نو بیا مې چې چیرې زړه شي هغه لورې ته به ورځم. څومره ښه به وي چې په همدې توګه زه تر هغې هم ورسېږم. قاهره کې حالات ورځ تر بلې بدلیدونکي وو. دورغام د یروشلیم سفیرانو سره د لیدلو نه ځان وساته. هغوی هم د انتظار تکلیف نه کړ او بیرته یروشلیم ته روان شو. د یروشلیم پادشاه د خراج د ستر رقم د راوړلو انتظار کاوه، خو کله چې ورته معلومه شوه چې د خراج رقم خو پرېږده چې دورغام د هغه د سفیرانو سره هم نه دی کتلی
او همداسې را شړلې دي. نو د اور لمبه شو. سم د لاسې لښکرو ته د تیارېدو حکم وکړ او په دویمه ورځ لښکر راوویست او د قاهرې په لور روان شو. هلته په یروشلم کې مصري جاسوسان هم موجود وو. هغوی سم د لاسه 2 تیز غلیدونکي سپاره قاهرې ته ولېږل او وزارت ماب ته یې خبر ورکړ چې د یروشلم پاشا په مصر باندې د حمله کولو لپاره روان دی. په مصر باندې د یروشلم د پادشاه ډیر زیات آرام پروت و. که چیرې د شاه نظر په لږ څه هم واوښت نو د مصر نه به د سفیرانو د قطارونو راتلل پیلېدل او یو نه یو سردار به د یروشلم د پاشا د قانع کولو لپاره د هغه په دربار کې ناست و. خو دورغام د یروشلم نه د دې خبر د راتللو په اړه کومه توجه ونه کړه. هغه په خپل دربار کې د امراو یو غونډه راوبلله. په همدې امراو کې ټول د برکې ډلې خلک ناست وو چې سردار په خپله دورغام و. دورغام خپل امراو ته په جوش او جذبې سره وویل: ما تاسو په دې خاطر دلته راټول کړي یاست چې د یروشلم نه زموږ خبردارانو خبر راکړی چې یروشلم پرته له کوم جواز څخه په مصر باندې د لښکرکشۍ اراده لري. له ما څخه مخته هر صدر اعظم یروشلم ته څه خاص رقم د خراج په توګه ورکاوه. خو اوس زموږ حالات هماغسې نه دي چې موږ یو دروند رقم د شاهي خزانې څخه وکاږو. خو بیا هم موږ اراده کړې وه چې که حالات صحیح لوري ته ولاړ شي نو موږ به بیا د خراج رقم د یروشلم پاچا ته ورولېږو. خو د یروشلم پاچا موږ ته ګواښ کړی دی چې د خراج رقم سم د لاسه باید ورولېږل شي او که نه په مصر به حمله وکړي. په همدې لړ کې تاسو ماته څه مشوره راکوئ؟ هو بلې درنو اورېدونکو، یو برقي امیر ورته وویل: محترمه، په دې اړه زموږ څخه ته ښه پوهېږي. موږ ته حکم وکړه چې موږ څه وکړو. بل امیر هم د دې خبرې تایید وکړ. بیا به چې هر امیر پورته کېده نو د هماغه لومړي امیر د خبرې تایید به یې کاوه. دورغام نور په خپلې ستاینې اورېدو باندې ستومانه شوی و. د ملک شادر د ناکامۍ نه اوس د دوی حوصلې لوړې شوې وې. لښکر هم په همدې حال کې و. هغوی هم په بې ګناهانو باندې زړونه یخول او زمریان ترې جوړېدل. دورغام په ډېر غرور سره سر راپورته کړ. ویې ویل: خراج ورکول د مصریانو سپکاوی دی. موږ په هیڅ شي کې د عیسویانو نه کم نه یو، بلکې د هغوی نه ډېر توانمند یو. زما په اند چې موږ باید میدان ته ووځو او د عیسویانو مقابله وکړو ترڅو د خراج د لعنت نه د تل لپاره ځانونه خلاص کړو. مشهوره ده چې د جنگ لپاره د جوش نه زیات هوش ته اړتیا وي. خو په مصریانو کې نه جوش پاتې وو او نه هوش. هغوی خو غوښتل چې دورغام خوشحاله وساتي. په دې خاطر د هرې لورې نه اوازونه را سره شول: موږ مسلمانان یو او د عیسویانو نه غوره او بهتره قوم یو. موږ خراج نه ورکوو. موږ د عیسویانو سره جنګیږو او په میدان ورسره مقابله کوو. موږ به عیسویانو ته درس ورکوو. دورغام د کبرو نخوت مجسمه ګرځېدلې وه. د هغه ملګري امیران هم د هغه په څیر شي وو. په دې اساس پریکړه وشوه چې ځواکونه د قاهرې څخه بیرون وکاږي او په بیلیس کې مورچې جوړې کړي ترڅو عیسویان د مصر پولو ته د راننوتلو څخه منع کړي. دورغام د خپلو ځواکونو قومنده خپلو دواړو ورونو ناصرالدین همام او فخرالدین همام ته ورکړه او لښکرو ته یې د کوچ کولو حکم وکړ.
ناصرالدین فکر کړو چې بهلیز ته په ورسېدو سره به هلته څو ورځې آرام وکړي او بیا به بیرته راستون شي. دا خبره په دې خاطر د هغه په ذهن کې ګرځېده چې دورغام ورته د تللو په وخت کې ویلي چې د یروشلم د عسکرو سره د مقابلې امکان نشته، ځکه چې د یروشلم بادشاه تر اوسه پورې یوازې اراده څرګنده کړې، لښکرو یې تر اوسه پورې د مصر پولو ته حرکت نه دی کړی. ملک شادر دلته په دمشق کې نږدې 2 میاشتې تېرې کړې وي، خو د دمشق دربار په دې اړه کومه پرېکړه نه وکړي. ملک شادر بیا د سلطان نورالدین زنګي په حضور کې د حاضرېدو وړاندیز کاوه، خو هر ځل ورته د انتظار کول ویل کېده. ملک شادر د انتظار او د انتظار تسلسل نور بالکل له کاره غورځولی و. هغه د هو یا نه ځواب غوښته، ځکه غوښتلی چې که د دمشق نه ناهیلی شي نو د یروشلم دربار ته به د مرستې د غوښتلو لپاره ورمنډه کړي. هغه د امیر نجم الدین سره د لیدلو غوښتنه وکړه، خو نجم الدین هم د هغه سره د کتلو نه انکار وکړ. ملک شادر ته وویل شول چې د هغه په معامله کې که څوک لاس وهلی شي نو هغه یوازې اسدالدین شیرکو دی. هغه د دمشق د ځواکونو سپهسالار دی او د دربار د ټولو امراو امیر الامرا دی. یو ورځ ملک شادر د شاهي میلمستون نه چې د هغه لپاره اوس یو بندیخانه جوړه شوې وه، امیر اسدالدین شیرکو ته داسې زړه دردونکی غوښتنلیک ورولېږه چې شیرکو یې په لوستلو سره ناکراره کړ. ملک شادر د خپل غوښتنلیک په آخره کې لیکلی و چې کچېرې د دمشق سلطان نورالدین زنګي د هغه سره مرسته نشي کولی نو بیا دې ملک شادر ووژني، ځکه چې ملک شادر ته د دمشق د دربار نه پرته د بله ځایه مرسته نشي ترلاسه کېدلی. اسدالدین شیرکو په هماغه سات شاهي محل ته ولاړ او د ملک شادر غوښتنلیک د سلطان نورالدین محمود زنګي تر مخه کېښود. سلطان نورالدین محمود زنګي تر ډېره پورې فکر کاوه او بیا یې وویل د مصر دغه معزول وزیر ډېر چالاکه معلومیږي. هغه څوک چې د جنگي مصارفو ترڅنګ د هېواد د محصول د 3 برخه د ورکول وعده کوي نو د هغه په خبرو به څه ډول باور وکړل شي؟ اسدالدین شیرکو ځواب ورکړ د معظم سلطان انګېرنه بالکل صحیح ده، که چیرې عالیجاه حکم کوي نو هغه به آزاد کړل شي. سلطان نورالدین محمود زنګي شیرکو ته داسې ځواب ورکړ چې هغه یې پرې حیران کړ. ورته یې وویل نه شیرکو، دا چالاک او خطرناک انسان به زموږ لپاره ډېر ګټور ثابت شي. اسدالدین شیرکو چوپ شو، حال دا چې هغه غوښتل ملک شادر آزاد کړل شي. اوس نو د اسدالدین شیرکو کار خلاص شوی و، خو د سلطان نورالدین زنګي د اجازې پرته تللی هم نشو. سلطان نورالدین زنګي تر ډېره پورې په خپلو فکرونو کې ډوب و. د ملک شادر سره مرسته کول دومره سخته خبره نه وه، خو هغه ډاډمن و چې په مصر باندې به د حملې په وخت کې د یروشلم پادشاه د دورغام مرستې ته رادانګي او په دې توګه به د مصر او یروشلم د دواړو ځواکونه په یو وخت کې د دمشق په مقابل کې جنګیږي. سلطان نورالدین زنګي په خپل فکرونو کې د ډوبېدو وروسته ویل شیرکو، زه د مصر نه د کوم تازه خبر د اورېدلو انتظار کوم. په دې مسئله کې به زموږ په راتلونکې اونۍ کې خبره کوو. ته اوس تللی شي. د اجازې د ورکولو سره سم اسدالدین شیرکو د رخصت کېدو سلام وکړ او بیرون ووت. د هغه ځایه د ملک شادر څنګ ته ورغی. ملک شادر د امیر په کتلو سره ډېر زیات خوښ شو. دروند امیره، تا د دې غریب الوطن ځای ته په راتلو باندې زحمت وویست. زه په دې اړه ستاسو نه ډېر ممنون یم. امیر ورته په ولاړه ځواب ورکړ. ورته وویل
ملک شادره ته به یوه اونۍ نور هم انتظار کوي. هیله من یم چې په راتلونکې اونۍ کې به تا ته هرومرو کوم ځواب په لاس درشي. ملک شادر ورته په مړاوي اواز سره وویل که چیرې امید وي نو اونۍ لا څه چې یو کال هم انتظار کولی شم. آیا دا د امیر لږه مهرباني ده چې ما ته یې د یوې اونۍ هیله راکړه؟ اندېښنه مه کوه ملک شادره، الله تعالی به هر څه سم کړي. د دې خبرې سره سم امیر اسدالدین شیرکو د میلمستون څخه بیرون راووت. بله ورځ چې یوازې اسدالدین شیرکو د سلطان نورالدین زنګي تر څنګ ناستو نو سلطان سم د لاسه خبره راوسپړله. شیرکو زه د ملک شادر په زغم باندې تعجب کوم. موږ هغه په میلمستون کې کېناوه، غوښتل مو د هغه د صبر او زغم امتحان واخلو. سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول 30مه برخه دا چې پر راتلونکې برخه کې به له کومو پیښو او موضوعاتو سره مخ شو. نورالدین زنګي اسدالدین شیرکو ته نور څه ویل لري، د ملک شادر په اړه ورته نور څه وایي، دا او دې ته ورته پوښتنې به په راتلونکې یا 30مه برخه کې ځواب شي. په همدې ځای درنه زه عمران الدین نیکمل اجازه غواړم. تاسو چې هر چېرته استئ خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ، خو موږ در سره هم په دعاو کې یاد ساتئ. الله مو مل ښه وختونه ولرئ.